دا شورې میاشت ده زموږ پښتانه اردو والا او فارسی والا ټول ورته عاشوره وایي او په عربۍ کې ورته محرم وایي. د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده، لکه څنګه چې انګریزي کال د جنورۍ نه شروع کېږي دقسې اسلامي کال دا د محرم نه شروع کېږي. نو دا د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده محرم. عربی کې ورته اشهر حرم وایي، هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او د هغې میاشتو بعضې خاص احکامات هم شته. نو په هغې کې لومبۍ میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ ده چې هغې ته د دې میاشتې لسمه ورځ وایي، سباننۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په حدیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خو دا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض، بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریشو عربو به په دې ورځ روژه نیوله او خلاف د بیت الله به یې بدلاوه. کیدی شي چې دې د اهل کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا شورې ورځ بهتره ورځ ده، نو دوی پکې د بیت الله خلاف بدلاوه او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبۍ په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. یا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو په مدینه کې یهودیان اوسېدل، نو یهودیانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا هغه ملګري او خورا لاندې کړو، لاندې کېدو والا یې. الله وی کله اس فکر مکوئ، هغې تاسو نشي راننده کولی، زما طاقت تاسو سره نه. قوم موسی علیه السلام ته ووایي وی ته خو پروا نه لاره چې کومه اصله لار ده هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې، دا خو ته په اوبو رالې. وایي بس ما ته هدایات هم دغسې دي. په اوبو ورغی الله څوک بحر قلزم ډېر غټ دریاب دی، ما لیدلی زه ورته تللی، لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کوټۍ دې دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کوټۍ دریاب و او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وته. دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو، نو دې کې فرعون راغی پې ورګډ شو. قوم ته وایي وبلېده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای وي، انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای وي. نو دا ما ته وشلېده، یو پروټوکول هم ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې ورلل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته د حیواناتو له خدای یو شعور ورکړي. نو جبریل علیه السلام په یو طریقه اس ور داخل کړ، نو فرعون سره د ټولو قومونو ورغی په دریاب. هلته د موسی علیه السلام سره د قومه ووته او دوی را د دریاب په منځ کې وو چې موسی علیه السلام ته الله وفرمایل وی دا کوټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب دې کوټۍ یوسه نو دریاب یو بل سره وجاګېد، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیه السلام سره د ټول قوم خدای خدا، فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ، او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، یهودیان حضور پاک ته دا خبره کړې. نو نبی علیه السلام مبارک نو وی موږ په دې وجه دا روژه نیسو د شکریې د وجې نه. زموږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ، سره زموږ د بشرانو زموږ د قوم او زموږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي هغې خدای پاک غرق او تباه کړ. نو موږ د شکریې د وجې نه روژه نیسو. نو دا خبره خو د یهودیانو وه، خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ.
او بیا یو ټکی او فرمایي وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علیه السلام تابعداري وحده حقداري تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو په عزیر علیه السلام د خدای وایي او د خدای زوی ورته وایي او سجدې ورته کوي تاسو مشرکین یې نو موږ د موسی علیه السلام رښتونی تابعدار نو چې تاسو نیسئ نو موږ به یې نیسو نو امر بصیامه نو علما لیکي داوما مخکې به در هجرت نه مخکې نیوله نو صحابو ته حکم وکړو یو اقا روژه او اقا جاري وساتئ روزه افضل ده او دا خبره معلومه شوه چې دا دونه برکتي روزه د بخاري شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کړ او دشمن یې خدای تباه کړ نو د مسلمان دپاره دا د خوشحالۍ خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان دپاره دویمه خوشحالي دا ده چې د هغه دشمن د هغه پروان دی خدای غرق او تباه دا روزه همیشه رسول الله مبارک نیوله بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض شو چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ وی اوس رمضان روزې فرض شوې نو د عاشورې روزې د هغې فرضیت منسوخ شو که څوک نیسئ ډېره ښه د ثواب دی پکې او که نه نیسئ نو څه ګناه پکې نشته مخکې فرض اوس سنت شوې مرتبه یې رالاړه شوې نو صحابو به بیا دا روژه نیوله تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفاته پورې دا روژه نیولې ده او د وفات نه مخکې بیا وفرمایل لئن بقیت الی قابل که آینده کال ته پاتې شم لاصومن التاسعه نو زه به ورسره نهمه ورځ روژه نیسم د دې وجې نه علما لیکي چې یوازې په لسمه ورځ دې څوک روژه نه نیسي یهودیان په دې ورځ روژه نیسي نو هغې سره تشبیه ده نو نهمه دې ورسره ورکړي که نهمه نی نو یولسمه دې ورسره ملګري دي او بعضې عالمان وایي چې کوم د یهودیان دي لکه زموږ په دې وطن کې نشته نو که یوازې لسمه هم نیسي نو تشبیه پکې نه راځي نو خیر دی جایز که څوک ورته مکروه وایي تحریمي نه وایي تنزیهي ورته وایي نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به یې درته ووایم هره طالبانو خبرې درته نه که څوک سبا لسمه ورځ د دې میاشتې یوازې روژه نیسي نو خیر خو غوره دا ده که نن چا نیولې او سبا یې روژه کړي خو ډېره ښه ده او که نن چا نه نیولې نو سبا د خالي او د اتوار دوه ورځې دې بیا ونیسي بهتره داسې ده ښه بهتره که نن چا نیولې نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی که آینده کال پاتې شم نهمه باب ورسره نیسم هم لسمه هم نهمه خو هغې آینده کال پاتې نه شو نو که نن چا نیولې نو سبا دې ونیسي خبره خلاصه شو او که نن چا نه نیولې نو سبا دې ونیسي ورسره دې یولسمه د اتوار ونیسي د دې روژې فضیلت څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روژه ونیوله وی د الله نه پوره امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیاني د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي د یو کال نو د مانو زنانو ته هم دا خبره ورونه سوې ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې که نن یې نیولي سبا دې ورسره ونیسي که نن یې نه نیولې نو سبا او بله ورځ دوه دې ونیسي که طاقت یې نه خیر د سبا د غالب نه ونیسي دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو د دې ورځې یو دویم فضیلت دی ایو حدیث درته ما ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن کان فیک کلام و دې حدیث بعضې علماو څه خبرې کړي دي او بعضې علما دې حدیث ته ضعیف هم بلکې اکثر علما ورته وایي خو خیر خبره د فضیلت ده او زموږ علما لیکي چې فضایلو کې ضعیف حدیث هم د هغې باندې عمل مناسب دی چې بنده وکړي حدیث الفاظ څه دي حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال وی چې څوک د عاشورې پر ورځ په خپل بال بچ باندې اهل و عیان د ده په کور کې چې کوم خلک دی او دی ول عموما ډوډۍ هغې باندې فراخه روزي وخوړه نو وسع الله عليه سائر سنته نو راتلونکي مون کال بدله خدای پاک فراخه روزي ورکړي اوس ګوره لږ ځان په حدیث پوه کې فراخه روزي ورته فراخه روزي څه ته وایي لکه نور کله دې په کور کې یو روټۍ پخوله چې بچو ګزاره کوي نن دوه پخې کړه نور کله یې څلور پخولې چې بچي ګزاره کوي نن پنځه پخې نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری نن ورسره خیر د فراخه کله ګروزي روجي موجي ورسره پخې نور کله به خالی روجي پخولې نن لکه فراخي او غوښه پکې واچي دې ته فراخي وایي دا نه چې ډېره قیمتي ډوډۍ پې وخورې حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ پې وخوره حدیث کې دا نشته چې ډېرې پیسې ولګاو نه فراخی پښتو لفظ د تاسو پې ښه پوهېږئ یعنې داسې روټۍ بچو له ورکړه چې هغې دو نه وایي چې بابا ډوډۍ کمه شوه نوره را بابا روجې خو خلاصې شوې نورې را
بیبي دا غوښه